السلام علیکم دوستانو، نننۍ ویډیو د پښتو فلم سټار د سنبل خان باره کې ده. سنبل خان دغه فیلډ ولې پرېښودو، واده یې د چا سره وشو، زندګۍ اوس څنګه تېرېږي او واپس فلمونو ته یې کله اراده. دغه ټول معلومات درته په دې ویډیو کې درکوم چې د هغې سره زموږ ځاني خبرې شوي دي. ټول معلومات را سره په دې ویډیو کې وګورئ. سنبل خان چې د پښتو هغه نوموړې اداکاره وه چې په هر کردار کې هغې ځان ته یو داسې کردار لوبولی و چې د مینوالو په زړه کې ځان ته ځای جوړ کړی دی. سنبل خان چې دا د کرن خان او د رانی خور ده. دوستانو، کرن خان او رانی هم د پښتو فلمونو هغه وتلي ستوري دي چې د هغې نومونه اوس هم په فلم انډسټري کې یادېږي. د هغې نه پس چې کله هم سنبل خان دغه فیلډ ته راغله نو هغې د سیډیز ډرامو نه پس په فلمونو کې هم انټري وکړله. سنبل خان چې په سلګونو ډرامې جوړې کړې وې او د نوموړو اداکارو سره کار کړی و، نو په دغه وجه باندې هغې ته د مسافر فلم پروډکشن له طرفه اولنی کار په فلم کې میلاو شو چې هغې اولنی کار د شهسوار سره کړی و چې شهسوار به طور هیرو او دا ورسره په مین لیډ رول کې راغلی وه، چې په هغه وجه باندې سنبل خان مینوالو ډېره زیاته خوښه کړې وه. بیا وخت تېرېدلو هغې ډېر زیات فلمونه وکړل. سنبل خان چې خپل پروډکشن هم کولاو کړو او ډېر زیات فلمونه یې هم په خپل پروډکشن کې جوړ کړل او ډېره زیاته ګټه یې وکړله. خو هغې بیا د دغه فیلډ نه یو طرف ته شوله او په خپل یو بیان کې وویل چې په دغه فیلډ کې هغه مزه نه وه پاتې شوې، ځکه چې ورځ تر ورځه زموږ کپړې نیمېدې، یعنې زموږ نه په فلم کې به کپړې وتلې او ویلې به چې دا د اډینس یعنی د مینوالو ډیمانډ دی. دغه ماته ښه نه ښکارېدل، نو ځکه زه د دغه فیلډ نه یو طرف ته شوم چې مونږ یو پښتانه یو او په نیم لباس کې کله هم مونږ دغه کار نه کوو. هغې ویل که چېرته د حیا عزت کار وی نو ما به کړی وی، خو ځکه زه دغه فیلډ نه یو طرف ته شوم چې نوره پکې ډېره زیاته بې حیایي شروع شوه. سنبل خان چې اوس ژوند په اسلام آباد کې کوي، هغه اداکارۍ سره سره سندرې هم وایي چې اوس د اداکارۍ نه په سایډ شوې ده او سندرو ته یې توجه کړې ده. هغه چې په خپل نوم چینل چلوي او خپلې سندرې هم ریکارډ کوي او خپل پروډکشن یې دی چې د هغه پروډکشن نه د غټو غټو سندرغاړو سره ګانې وایي. دوستانو، دغه د سنبل باره کې ټول معلومات چې له تاسو سره مو شریک کړل. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښ شوي. د نور داسې معلومات دپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ.